پیل هم د مهمو پیښو په سر ټکو کوو. د اوبه او انرژۍ له وزیر سره لیدنه کې د ترکي شرکتونو پانګونې ته لیوالتیا. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال سره د ایراني پلاوي کتنه. افغان او پاکستاني سوداګرو ترمنځ د سوداګرۍ د پیل په اړه آنلاین غونډه. او ایران ته یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر خبرداری. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن سه شنبه د مرغومي 15مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اوبه او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور د یو شمېر ترکي شرکتونو له مسؤلینو سره په کتنه کې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا انرژۍ د تولید پروژو په برخه کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. په دې کتنه کې د ترکي شرکتونو مسؤلینو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له 10 تر 100 میګاواټه په وړتیا د لمریزې برېښنا انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال محمد زاهد احمدزي د ایران د کار او ټولنیزې هوساینې وزارت له مرستیال سره کتلي دي او د فني او حرفوي زده کړو د پراختیا، ایران ته د ماهرو افغان کارګرو د قانوني لیږد، د تجربو تبادلې او د افغان کارګرو د حقوقو د خوندیتوب په اړه یې خبرې کړې دي. ایراني لوري افغان کارګرو ته د هر کال د 2000 قانوني کاري ویزو د ورکړې ژمنه کړې او دواړو هیوادونو د ګډې کاري کمیټې پر جوړولو هم هوکړه کړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د بیا پیل لپاره د دواړو هیوادونو سوداګریزو مشرانو په یوې آنلاین غونډه کې د دوه اړخیزې سوداګرۍ د پراختیا او د لارو د بیا پرانیستل کېدو په تړاو خبرې کړې دي. د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو څخه د شپږ غړو ګډه 12 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده. سرچینې ویلي چې د دې کمیټې لومړنۍ رسمي غونډه به د جنورۍ په 6مه په تورخم کې جوړه شي او د سوداګریزې راکړې ورکړې د بیا پیل په تړاو به پکې بحثونه وشي. سرچینې ویلي چې د پاکستان له لوري د کمیټې مشري د سرحدي سوداګرو شورا رئیس جواد حسین کاظمي او د افغانستان له لوري د سوداګرۍ او صنایعو د خونو فدراسیون سرپرست سید کریم هاشمي کوي. د ملي پراختیا شرکت وایي د قوشتېپې کانال د لومړي فاز تر بشپړېدو وروسته د دویم فاز چارې هم 95% پر مخ تللي دي او پاتې کارونه یې په چټکۍ سره روان دي. د افغانستان د کرنیزو او مالدارۍ تولیداتو خونه بیا د قوشتېپې کانال رغونه د هیواد کرنیز اقتصاد ودې لپاره مهم ګام بولي او وایي چې د دې کانال په بشپړېدو سره به په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ برخه کې پر ځان بسیا شي او اړتیا به نه وي چې یاده برخه کې له نورو هیوادونو واردات وکړي. د یادونې ده چې دغه کانال 215 کیلومتره اوږدوالی او 100 متره سور لري چې د بلخ له کلدار ولسوالۍ پیلیږي او د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې پای ته رسیږي. په هرات کې د روزنک تمځای مسؤل غلام ولی محمدي ویلي د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته د سیمنټو واردات د پام وړ زیات شوي او یوازې تېره میاشت شاوخوا 43,000 ټنه سیمنټ هیواد ته وارد شوي دي. نوموړي ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته له ایران، چین، ترکیه او یو شمېر عربي هیوادونو څخه واردات ترسره کیږي. د هغه په خبره په دغه تمځای کې سوداګرو ته مناسب امکانات برابر شوي څو خپل توکي په اسانه توګه انتقال کړي. نوموړي زیاته کړې چې د یاد تمځای له فعالېدو سره نه یوازې د سوداګرۍ بهیر چټک شوی بلکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په تیره یوه اونۍ کې د کابل ورودي دروازو او ښار کې 1310 بې اسناده او تورې ښیښې لرونکي موټر درول شوي دي. کورنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په درول شویو وسایطو کې 129 موټر د کابل ښار دننه
د تلاشۍ په ځایونو کې متوقف شوي او د پولیسو ښارګوټي ته لیږدول شوي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې پاتې 1183 موټر په ولایتونو پورې تړاو لري چې کابل ښار ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې او بیرته خپلو ولایتونو ته ګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په غزني ولایت کې د لرغونو آثارو د 3 بعدي او ډیجیټلي کولو بهیر پیل کړی دی. د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا یونسکو تر اوسه د یوې همکارې مؤسسې په مرسته په غزني کې 450 تاریخي او لرغوني آثار 3 بعدي او ډیجیټل کړي دي. د غزني د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار وایي چې دا بهیر به د تاریخي شتمنیو د خوندیتوب، د قاچاق د مخنیوي او د زیان د خطرونو د کمولو ترڅنګ د علمي څېړنو مستند کولو او نړیوال پوهاوي د پراختیا لپاره مهم رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف ویلي تېره میاشت په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه ماشومان د سختې خوارځواکۍ لپاره معاینه شوي چې له دې ډلې نږدې 33,000 ماشومانو درملنه ترلاسه کړې، خو لا هم 857,000 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف ویلي د نومبر په لومړیو کې د هیواد په شمال کې شوې 4.3 درجې زلزلې پر زیانمنونکو ټولنو اغیزمنه وه او ورسره هممهاله د ماشومانو د غذایي وضعیت د څېړنې او درملنې پراخ کمپاین هم ترسره شوی دی. یونیسف له نړیوالو همکارانو د ماشومانو د روغتیا او ژغورنې لپاره د اضافي مرستو غوښتنه کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخندزاده عبدالسلام جواد وایي چې له ستونزو او ننګونو سره د 2025 کال په جریان کې د افغانستان سوداګري چې صادرات او واردات پکې شامل دي د تیر په پرتله زیاته شوې ده. جواد زیاته کړي چې په دغه موده کې د افغانستان صادرات 1 میلیارد او 807 میلیونه ډالر ته رسیدلي او واردات 12 میلیارده او 125 میلیونه ډالر وو. په تیره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 170,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. ټولګټ چارو وزارت ویلي چې تیره اونۍ د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 170,626 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 320 ټنه توکي صادر شوي دي. له هېواده بهر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ایران حکومت ته د لاریون کوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. نوموړي پرون په الوتکه کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې که ایران د خلکو وژنه پیل کړي د امریکا له سخت غبرګون سره به مخ شي. ټرمپ دغه خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې په ایران کې لاریونونه 9 ورځې ته غځېدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د کولمبیا د حکومت پر ضد د پوځي عملیاتو ترسره کول د ارزونې وړ دي او دا هیواد یې د یو ناروغ کس تر مدیریت لاندې بللی دی. نوموړي ټینګار کړی چې دا وضعیت به دوام ونه کړي. ټرمپ پر مکسیکو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې دغه هیواد حکومت باید ژر تر ژره د وضعیت کنټرول په خپل لاس کې واخلي. هغه دغه څرګندونې د سیمې د امنیت او د پولې هاخوا د قاچاق په تړاو کړي دي. بلخوا د کولمبیا ولسمشر ګوستاوو پیټرو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه تورونه رد کړي چې پرده یې د نشهیي توکو د قاچاق په تړاو پورې کړي وو. پیټرو ویلي زما نوم د نشهیي توکو د قاچاق له هیڅ قضایي دوسیې سره تړاو نه لري. ټرمپ دې زما له تخریب څخه لاس واخلي. د امریکا ولسمشر په وروستیو څرګندونو کې پیټرو ته خبرداری ورکړی وو او هغه یې د کوکاین کارولو ته لیوال بللی. خو پیټرو د امریکا د پوځي کړنو او د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د نیونې هڅې د قانون خلاف بللي دي. بلخوا د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال دیمیتری مدودوف د وینزویلا پر ضد د امریکا کړنې په ځانګړي ډول د ولسمشر نیکولاس مادورو نیول غیر قانوني تجاوز او له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د روسي رسنیو د راپور له مخې مدودوف ویلي چې واشنګټن نور اخلاقي او رسمي حق نه لري چې د مسکو پر کړنو نیوکه وکړي او زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره اغیزمن میکانیزمونه نه لري. د خیبر پختونخوا په لکی مروت او بنو سیمو کې 4 پاکستانی پولیس وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو په راپور کې د لکی مروت د پولیسو د ویان له قبله راغلي چې ناپېژانده وسلوالو د دې سیمې په سرای نورنګ
ښار کې 3 ترافیک پولیس وژلي دي. د راپور له مخې یاد وسلوال له پیښې وروسته له سیمې وتلي دي. دغه راز په راپور کې د بنو د پولیسو له قوله راغلي چې د بنو په منډان سیمه کې ناپېژانده وسلوالو یو پولیس په ډزو وژلی دی. او وروستی خبر مو هم دا چې د نایجریا امنیتي چارواکو ویلي چې د دې هیواد د نایجر ایالت په یوه مارکیټ کې د وسلوالو کسانو د ډزو له امله 13 تنه وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې وسلوالو د دې مارکیټ غرفو ته اور اچولی او خوراکي توکي لوټ کړي دي. د راپور له مخې برید کوونکو څو تنه تښتولي هم دي چې د ژغورنې او خلاصون لپاره یې هڅې پیل شوي دي. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي خبرونه مو هم دومره وو.